چې دا ځنګل د خورا ډېرې حیواناتو ډک دی. دلته شرمخان هم شته، لیوان هم شته، شادوګان ته راغلي یو. او سانګار دره نو دغه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژني. امن مې د زوی نوم دی او د لور نوم مې سندره ده. شیګل ولسوالي ده او همدغه د پیج درې وړوکي سیند ته وځي. همدغه راز وړوکی سیند بیا د کونړ د لوی سیند سره ملګری کېږي. دا هېواد به تل ځلیږي لکه لمر په شنه اسمان. تاسې موږ ته په کمنټ کې دا ولیکئ چې کله مو داسې منظرې په هېواد کې لیدلي دي او که لیدلي مې وي کم کم ځایونو ته تللي وئ. او دوستانو ملتیا مو وکړې لکه غرق دی کړلم. بیا هم ستړي مه شئ. هیله لرم تر دې دمه مو زموږ خپرونې ښه په مینه را سره کتلي وي. نن موږ بار بار دا یادونه وکړله چې د وټپور ولسوالۍ سانګار درې ته راغلي یو. او سانګار دره نو داسې منظرې او داسې طبیعي ماحول لري چې زما زړه ترې نه کېږي چې له دې ځایه لاړ شم. د کونړ ولایت د چاپېریال ساتنې رئیس په ملاتړ موږ دلته راغلي وو او هغې یو بلنه راکړې وه. نو هغې ته مې مخکې ساعت یادونه کړې وه چې کاشکې دومره وخت موږ سره وی چې په دغه بانډو کې مې ورته یوه شپه بله کړې وی او بیا د دې نه دغه پاسه هغه منطقې چې معلومیږي دا د ځنګل سر دی نو بیا دغه ځنګل سر ته ختې وی. او دوستانو بیا د دغه ځنګل سر نه هغه چې تاسې خړه ده سم نه معلومیږي خو په هر حال د دغه ځنګل نه اخوا د شیګل ولسوالي ده همداسې ده که نه. بیا د هغې نه اخوا شیګل ولسوالي ده او همدغه راز دې لوري ته چې دی دې طرف ته دې طرف ته بیا کټار او ګمبیر موقعیت لري چې کټار او ګمبیر هم ښکلي سیمې دي. افغانستان ټول ښکلی دی او کونړ بیا ځان ته ښکلا لري او داسې منظرې دي چې باور وکړئ زه په دې 100% مطمئن یم که تاسې دلته راشئ نو هېڅ نه تنګېږئ ځکه چې موږ پرون راغلي یو دلته او نن مو دغه د دویمه ورځ تر نیمایي را رسولې ده خو اوس هم پکې خوشحاله یو او په هغه ښار کې چې کوم مصروفیتونه لرو هغه ټول رانه هېر شوي دي. نو زړه م له دې ځایه نه کېږي چې ته لاړ شو. رئیس صاحب راځه ته به یو څو خبرې وکړي. ښه رئیس صاحب محترم نو دا کوم درو کې چې موږ وګرځېدو دا ستاسې د جهاد سنګرونه و. بلکل. ښه نو مخکې چې د جهاد په وخت کې دلته ګرځېدی هغه وخت کې څنګه خوند و اوس څنګه خوند دی؟ نو ماشاءالله په هغه وخت کې هم دغه منظرې وې او دغه په دې نښتر باندې پوښل شوي غرونه دي. دا زموږ پناهګاه وه په دې کې زموږ مرکزونه او په دې کې به اوسېدو هم ډېر د خوند منظرې وې او موږ دا نه ده احساس کړی چې موږ دلته تنګ شو او ډېر خوند بیا راکوو او دې نه موږ ساتنه هم کوله چا نه شو کولی چې څه نښتر ووایي لکه څنګه چې اوس ساتل کېږي نه د پخوا نه دا موږ ساتلي دي. نو الحمدلله اشغالګر امریکایان چې به راتله هغې نه شو معلومولی چې مجاهدین په کوم ځای کې دي. کوم ځای کې دي واقعیت دا ډېره لویه اداره ده که یو څېړۍ یا یو نښتر لاندې هم څوک کښېني نو مشکله ده که څوک یې معلوم کړي. ښه نو دلته به زه د درویش روخان صاحب یو بیت ووایم چې څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژني امن مې د زوی نوم دی او د لور نوم مې سندره ده. رئیس صاحب دا شعر په دې خاطر باندې چې اوس چې موږ په کوم ځای کې ګرځو دلته بیخي د امن فضا ده هېڅ د خطر احساس دلته نه کېږي چې یو څوک ووایي چې ماته به د یو طرفه خطر وي. نو په دې خوشحاله یو چې امن دی هېواد کې تر دې ځایه موږ راغلو. نن چې موږ دا کمره در دې ځایه را رسولې ده نو دا یوازینی برکت یې دا دی چې سوله ده امن دی. ګنې دلته ډېره مشکله وه کمره را رسول کو به د یو نه یو خوا نه به مشکل و کو به دلته همداسې هم څوک ګرځېدل نو که نور به ډارېدل کو نه خو د غنګۍ نه یا د ډرون نه به هېرېدل چې یاره ما ولي نو هغوی به دې ته نه کتل چې دا طالب دی او دا عام کس دی او دا ماشومان دی او که دا ښځې دی او دا خبریال دی هر څوک چې به یې دلته لیدل نو هغوی ورته یو وحشیان معلومېده او ګولۍ به یې پرې ورولې او تېر خپرونو کې تاسې ته موږ وښودو چې دې سیمې ډېر شهیدان ورکړي دي نو همداسې به یې پرې ګولۍ ورولې او لکه د حیواناتو به یې وژل هېڅ زړه به یې پرې رحم نه کوو چې دا انسانان دی او موږ یې وژنو. رئیس صاحب بیا نړۍ نارې وایي موږ بشردوستان یو صحیح ده نو بشردوستي خو دې ته نه وایي چې ته ماشومان وژنې زنانه وژنې
همداراز هغه ماشومان چې ټوپک په لاس کې نشي نیولی او هغه ته شهیدان کوي. نو په هر حال دوستانو زمونږ زیات توجه په دې ځای باندې په ده خاطر ده چې دې ځای ته د سیلانیانو البته خلک رامات شي، سیلانیان رامات شي او دغه ځایونه ویني، د هیواد دا ښکلې منظرې ویني، د دې نه خوند واخلي او همدغه راز پوه شي چې زمونږ هیواد لوی دی، ښایسته دی او د خپل هیواد معلومات راټول کړي. نو یو څه همکاري موږ در سره کوو چې دغه خپرونې لارې در ورسوو. نو بیا هم تاسو ته مو هیله دا ده چې دغه ځایونو ته راشئ، دغې ته توجه وکړئ، د دې خلکو سره همکاري وکړئ تر څو دا هیواد آباد شي. دا سیمې چې آباد شي نو باور وکړئ دا د هیواد لویه شتمني ده. نو که دا په نورو ملکونو کې وګورو، رئیس صاحب په داسې ځایونو کې پارکونه جوړ کړي وي، ټالونه یې لګولي وي د سیلانیانو لپاره، نو کو دغسې د امن فضا وي نو مطمئن یم چې په ضرب د 15 کاله یا 10 کاله پس به همدغلته دا قیسې او ډیری خلک به چکر ته راځي. نو دوستانو زموږ سفر بیا هم دوامداره دی، دلته یو ځای بانډي دی، هلته به ځو، بیا به د هغې ځای نه بیرته ښکته کوزیږو. نو تاسې را سره ملتیا وکړئ. رئیس صاحب درنو دوستانو، هیره دې نه وي چې موږ له دې ځایه کوزیږو نو د دغه کلي او د دغه سیمې خلکو موږ ته میلمستیا کړې ده او میلمستیا هم په داسې حال کې چې زموږ په فرمایش چې رئیس صاحب مال به یې که نه؟ ښه، نو دوستانو موږ به مال حلالوو او هغه به بیا په سیخانو کې په خپل لاس پخوو او هغې باندې به هم یو خوندوره خپرونه جوړوو. نو تاسې به بیا هلته د دې خلکو مینه وګورئ چې د دې ځای خلک څومره لیواله دي چې دلته خلک سیل ته راشي او هغوی یې میلمستیا وکړي خاص د الله د رضا لپاره. نو درنو لیدونکو، تاسې ګورئ دلته نو نهایي ډېره واوره شوې ده چې دغه دی موږ په کیسه نیم ښخېږو او په واقعي معنا چې بیا په کونړ کې چې کوم خوړونه او دا سیندونه جوړ دي هم رئیس صاحب د دې واورې نه جوړ دي که نه؟ دا واوره ولي کېږي او بیا د پیج درې وړوکي سیند ته وځي، همدغه راز وړوکی سیند بیا د کونړ د لوی سیند سره ملګری کېږي. نو دا واوره هم زموږ لویه شتمني ده ځکه موږ ته بیرته اوبه راکوي. خو خدای دې وکړي چې د دغه سیندونو نه استفاده وشي او نور نو د پردیو لاس ته ور نه شي او یو ښکلې برېښنا پرې جوړه شي یا برق انشاءالله. بالکل صحیح نه، بس ته رانه مخکې زموږ رئیس وستی چې کومه ځای موږ درپسې یو. دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر په شنه اسمان. نو دا واقعیت خبره ده، مخکې به دا موږ اورېدل، ما ویل چې دا به څنګه ځلیږي، خو کله چې دې ځایونو ته راشي بیا پوهیږي چې دا سیمې په هر موسم کې ځلیږي.
ښه وایه اسحار ارمان صاحب دا که الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د امن فضا ده بلکل بهرنیان سیلانیان او زموږ د وطن سیلانیان کولی شي چې په ازاده فضا کې ژوند وکړي اسلامي امارت د دې د ډاډ او د امن تضمین ورکوي هغې نه معلومیږي چې زموږ اختر الحمدلله چاپېریال همداسې ښایسته او روغ ساتل شوی دی دا د عامو خلکو موږ سره ملګرتیا ده بلکل او د ولس لاسته راوړنې دي دغه ځنګلات په دې 20 کاله کې راټوټ شوي دي دا نه دي قطع شوي الحمدلله هماغسې امانت ولاړ دي تاکې موږ واورو چې پوښل شوې سیمې ته ورڅخه ښکاري دا طبیعي منظرې دي دا چې پسرلی شي دې ښایسته ګلان وي بلکل او دا بیا تاسو وینئ دا بلکل واقعیت خبره ده او زموږ نظامي ځواکونه الحمدلله پیاوړي دي هغه هلته راځي او دې نه څارنه کوي په دې سرحداتو ګرځي ګرد چاپېر او خپل ساحونه لیدل او کتنه کوي زموږ د ولایت امنیت الحمدلله تامین دی او زموږ والي صاحب په خپله جګو جګو غرونو ته خیږي او د هغې نه نظارت کوي ګوري هر ولسوالۍ ته سفر کوي او د هغه ولس ته لیدل کوي او د هغه ولس ملاتړ ترلاسه کړی دی او زموږ د چاپېریال همدا خالي ځلې دي او منډې او تللې دي او کوي انشاءالله او عام ولس ته ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې راشئ که بهر ته څوک تښتېدلي دي او چا یې راولي دي نو طالبان الحمدلله دې د ډاډ او د امن تضمین ورکوي چې راځئ خپل وطن ته آزاد او سوکاله ژوند تېر کوي آزاد ژوند تېر کوي د غلامۍ د ژوند نه ځان وباسئ او خپل آزاد وطن ته راشئ او تاسو ته به د هر قسم اطمینان امن وي هره ساحه کې ګرځېدی شئ او تاسو ته د امن تضمین اسلامي امارت درکوي دوستانو د یوې خبره یادونه به وکړم لومړی خو به تاسې موږ ته په کمنټ کې دا ولیکئ چې کله مو داسې منظرې په هېواد کې لیدلي دي او که لیدلي مې وي کم کم ځایونو ته تللي وئ دغه به راسه تاسې خپل نظرونه شریک کړئ د دې سربیره د یوې خبرې یادونه بله چې دا ځنګل د خورا ډېرې حیواناتو ډک دی دلته شرمخان هم شته لیوان هم شته شادوګان هم شته خو اوس واوره ده او ټول به ځان ځای په ځای کلی داسې ده که نه نو یو خو د هغوی خواته موږ زړه نه شو کولی چې ورشو او ځکه چې یو سړی په خپل کور کې انسان په عذابې هم مشکل درته جوړی نو دوستانو انشاءالله په سرلی کې به راځو دا سیمې ورته بیا یو ځل ښیو او هغه حیوانات چې دلته دي هغه به هم درته ښیو بیا هغه حیوانات د اسلامي امارت له خوا نه پې بندیز دی هیڅوک حق نه لري چې ښکار کړي یا پې د مشین ډز وکړي یعنی هیڅ د ښکار زمینه دلته هیڅ چاته نه برابریږي نو په ده خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې انسانان بلکې حیوانات هم یو سوکاله ژوند وکړي او ارامه ژوند وکړي داسې د رئیس صاحب ته یوه خبره ستاسو ذهن جوړول لپاره چې وحشي حیوانات هم دلته د اسحار صاحب په خبره یعنې امن تامین دی بره چې موږ وخېږو دلته شادوګان ګرځي اوس هم په دې حالاتو کې هم ګرځي خو واوره ډېره د خطر شو هغه هم رئیس صاحب د هېواد شتمني ده مخکې په دې سیمو کې خورا ډېرې جګړې وې جنګ و ډزې وې نو هغوی مړ شوي وو له دې ځایه هجرت کړی و د انسانانو په رقم او مختلفو هیوادونو ته خوتي وو خو دا چې اوس دا 2 کاله سوله راغلې امن دی نو بیرته خپلو سیمو ته هغوی هم راغلي دي او په دغه ځنګل کې موقعیت لري او دا ډېر لوی ځنګل دی خو د دې سربیره کونړ ټول ځنګل دی زما په آن باندې هواره سیمه به یې ډېره کمه وي او ځنګلونه به پکې ډېر زیات وي د دې نه هم لوی ځنګلونه شته که تاسې د ګمبیر درې ته لاړ شئ که تاسې د دې نه اخوا دغه غره نه اخوا لاوسین دره ده که هغې ته لاړ شئ دغه راز د مراورې او د انګام سیمو ته لاړ شئ نو هره سیمه یې ښکلې ده او زموږ د کونړ ټي وي به هڅه دا وي د ټول ټیم چې تاسې ته د هېواد هغه برخې وښیي چې تر اوسه هېڅ چا نه دي لیدلي او د هغې همکاري به د رئیس صاحب په شان خلک موږ سره کوي او دا ټټر راته رئیس صاحب ډېر تقریبا یو میاشت مخکې وهلی او چې زه به تا څانګار ته بیایم او څانګار کې داسې منظرې دي ما هم دا ځای نه و لیدلی نو څانګار ته به دې بیایم او څانګار کې به دې په ښکلو منظرې وګرځوم ما نه منله چې زه رئیس صاحب ما سره چېرته هسې ګپ لګوي خو رئیس صاحب دا خبره عملي کړله او پرون یو ناڅاپي زموږ دفتر ته راغی او ویل چې ځو نو دغه دی راغلو واوره هم شوې د کال لومړنۍ واوره ده ښکلې منظرې هم دي او باور وکړئ موږ د دې ځای نه ځان سره داسې یو خوندورې خاطرې وړو چې دا به همیشه خلکو ته ویو چې یاره موږ څانګار ته تللي وو د هغې ځای مینهناک خلک وو همدغه راز ښکلې منظرې وې نو زه وایم چې کیدای شي کلونه دا صفتونه موږ خلکو ته وکړو تر هغې چې بلې کومې درې ته لاړ شو نو هڅه
به مو همیشه دا وي چې د افغانستان مثبت ځایونه او هغه ځایونه چې تر اوسه چا نه دي لیدلي د کونړ ټي وي په سکرین مې راولو او تاسې ته به یې ښیو. اسحار صاحب دا چې زه د کونړ د 1415 ولسوالو په شمول د ټولو اطمینان در کوم الحمدلله په ټولو ولسوالو کې امن تامین دی. څنګه چې دې سر ته راوختو دا ټول زموږ یو شان کونړ دی، هر ولسوالۍ ته بوځو. زه ستاسو په هر ځای کې انشاءالله ملګرتیا کوم او هر سردرې ته څخېږم. او دا چې دامګام دی او کاسمار دی او که غازي آباد دی او که پیج دره ده او که دیوګل دی او که چلس دی او که هر ځای زموږ د تسلط لاندې اسلامي امارت پې قابض دی. او دا دره چې تاسو نه یوازې څانګار نه بلکې د دې سرحد نه شاته شیګل ولسوالي ډېره خوندوره او منظم چاپېریال لري. زموږ او د هغو دا شریک سرحد دی. په دغه باندې دې خوا ته کټار نورستان دی، هغه خوا ته کټار افغان ګمبیر زموږ دا شریک سرحد لري. او دا سرحد غځېدلی تر ازا ټوسکالا پنډاسر یو ښایسته ځای دی که د ولې طبیعي منظرې د کونړ ټولې ولسوالۍ بیا همدغسې سره یو بل سره جنګېدلي دي او درې یو بل سره نښتې دي. که د دغه ځای نه شیګل ته وړې نو بیا به د شیګل په ځنګل کې ته د اسمار د درې ځنګل سره یو ځای کېږي. د اسمار د درې نه به وروسته د غازي آباد سره یو ځای کېږي او بیا به د غازي آباد نه ناړۍ او ان تر چتراله پورې دا سیمه موقعیت لري او همداسې دا غرونه پراته دي. او دا ډېرې ښکلې منظرې دي چې بعضې ځایونو ته یې تګ هم ډېر سخت دی. تاسې به دا نوم ډېری اورېدلی وي چې سلیماني تخ په اسمار ولسوالۍ کې موقعیت لري. هغه هم دغه شان لویه دره ده چې ډېره ښکلې دره ده. نو انشاءالله په راتلونکي کې وختونو کې مو تاسې سره دا ژمنه ده چې هغه درې ته به هم ځان رسو تر اوسه چا نه ده لیدلې او تاسې ته به یې وړاندې کوو. نو رئیس صاحب ځو به خیر سره دا په واورې چې نه وي نو بیا دلته ګرځېدل ډېر اسان دي، ډېر هوا غرونه دي. نو موږ خو نن واورې ته خوشحال یو. واورې ته خوشحال یو، کله چې پسرلی شي دا موسم ښکلی کېږي بیا زیات بالکل بالکل هر څوک کولی چې وګرځي. بیخي صحیح.
درنو لیدونکو دغه د بانډو کومې بانډې چې مې یادولې هغې ته راورسېدو او نور هم زموږ سفر دوامداره دی بېرته به بیا دې ځای نه کوزېږو او هلته به ماله لالو او به په سیخانو کې پخو او هغې باندې به هم یو ځانګړې خپرونه جوړو نو دوستانو ملتیا مو وکړې لکه غرق دی کلو ښه نو درنو لیدونکو بس د دې ځای دغه خوندونه دي دا ښې خبرې وکړې غواړم ما چې تپوس وکړو خو دغې وجې نه ما ډېر تکلیف لري سړی یو څه نه دی